بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ، تاسو رابولم د دې مهال مهمو خبرونو ته. نن د 1440 هجری قمری کال د محرم الحرم 2شمه چې د 1403 هجری شمسی کال د زمری ومه چې د 2024 میلادي کال د جولای لا 23 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د 8 میلیارډ افغانیو په ارزښت د هیواد په بندرونو کې د سکینرونو نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د بامیانو د سرب او جستو کان څخه د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست لیدنه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له نوي مشر سره لیدنه کړې. چینایي سوداګر افغانستان کې د سولري تختو په تولید کې پانګونه کوي. د هیواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اوري چې روسي ځواکونو خرسون کې تر لاسو ډیر خارګوټي په نښه کړي. حزب الله د اسرایل په ولکه کې مجد الشمس برید کې لاس لرل رد کړل. په بلجیم کې د داعش 3 تنه مشکوک غړي نیول شوي. ډیر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د هیواد په بندرونو کې د سکینرونو د نصب د قرارداد لاسلیک په موخه غونډه ترسره شوه چې پکې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور، د مالی وزارت معینانو، د چارو ادارې لوی ریاست رئیسانو او قراردادي شرکت استازو ګډون کړی وو. په غونډه کې د چارو ادارې لوی ریاست د پانګونې اسانتیا رئیس انجنیر احمد ضیا خالد د یادې پروژې په اړه خپل معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د دې سکینرونو په نصب سره به د هیواد په صادراتو او وارداتو کې شفافیت رامنځته شي. ښاغلي خالد زیاته کړه د دې پروژې تطبیق سره به مالیاتي تېښتې څخه مخنیوی وشي او د هیواد په عوایدو کې به زیاتوالی رامنځته شي. له بلې خوا د مالی وزارت د پلان او پالیسۍ معین انجنیر سلطان محمد زبیر په خپلو خبرو کې وویل چې هیواد کې د دې سکینرونو لګولو سره به د ممنوعه توکو د قاچاق مخنیوی وشي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ګمرکونو کې د سکینرونو نصب پروژه د 8 میلیارډ افغانیو په بدل کې د 14 کالو لپاره د مالی وزارت او زبیر منصور خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شوه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری ورسره مل پلاوی بامیان ولایت ته د سفر په ترڅ کې دغه ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ د ګنده کوتل د سرب او جستو لکان څخه په داسې حال کې چې د بامیانو والی مولوي عبدالله سرحدي هم ورسره ملتیا کوله لیدنه وکړه. نوموړي د یادکان لکاري بهیر څخه د لیدنې پر مهال د قراردادي شرکت د مسولینو ستونزې او وړاندیزونه واوریدل او د دوی د ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست همدارنګه د یکاولنګ ولسوالۍ د هانسیا درې لکاني زیرمو څخه هم لیدنه وکړه او په ورسپارل شوو چارو کې د لارونټیا په موخه مسؤلینو ته لازم سپارښتنې وکړي. د عامه روغتیا وزارت د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له نوي مشر ایډون سلاوډور سره د مولوي نور جلال جلالي د کتنې خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د روغتیايي سیستم پر پراختیا، لرې پرتو سیمو ته د روغتیايي خدمتونو د رسیدنې، د ساري ناروغیو سره د مبارزې، د پولیو لابراتوار پر فعالیدو، د روغتیايي سیستم لپاره د موثر پالیسۍ جوړولو پر څرنګوالي او همغږۍ خبرې اترې شوې دي. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان نوي مشر د عامه روغتیا له وزارت سره پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کړی او ژمنه یې کړې چې د افغانستان د روغتیايي سیستم د لا پرمختګ او همکارۍ په برخه کې به همکاري وکړي. تاسو امت راډیو اورئ. یو چینایي سوداګر غواړي افغانستان کې د سولرو د تولید په برخه کې 40 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د شیا په نوم پانګوال په دې پانګونې سره به په هیواد کې 1000 تنو ته کاري زمینه هم برابر شي. د یاد وزارت مسؤلینو شیا ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د سرپرست حکومت رهبري په افغانستان کې د صنعت ودې او پراختیا ته ژمنه ده. بلخوا د برېښنا برخې پوهان سولري یا لمریزه برېښنا یوه پاک او د نظر وړ او پایداره سرچینه بولي چې د برېښنا لګښتونه راکموي او له چاپیریال ساتنې سره د مرستې ترڅنګ په بېلابېلو ځایونو کې لګول اسانه او د امکان وړ دي.
نورستان کې د 2 پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي ادارې سرپرست او مل پلاوي نورستان ته د سفر په ترڅ کې دغه ولایت په وایګل او برګمټال ولسوالیو کې د 2 رغنیزو پروژو د چارو پرانستنه وکړه. د یادو پروژو د پرانست په مراسمو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي ادارې سرپرست غلام حیدر شهامت وویل چې د سیمې د خلکو پر مالی ملاتړ د 14 میلیونه 900 زره افغانیو په لګښت په وایګل ولسوالۍ کې د کثیر الرشتوي انسټیټیوټ لپاره د یوې ودانۍ چې 14 تدریسي خونې به ولري او خواته په برګمټال ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسې لپاره پر 14 جریبه ځمکه یوه ودانۍ چې 8 تدریسي خونې به ولري د جوړولو چارې پیل شوې دي. او له هېواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې له 100 ډیر ښارګوټي په نښه کړي دي. د چارواکو په خبره د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټه الوتکه ورسره جنګېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواک وایي هغه روسي بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي چې د اوکراین پر 4 سیمو بریدونه او ډزې کولې. بل پلو روسي چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28مه د اوکرایني ځواکونو د 10 بې پیلوټه الوتکو له ډلې هغه 14 نسکوري کړي چې د روسیې پر سرحدي سیمه توغندي ویشتل. روسي چارواکو ویلي لږ تر لږه 2 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراین یوې بې پیلوټه الوتکې د کورساک په سیمه کې پر دوی چاودېدونکي توکي وغورځول. دا هوایي او د بې پیلوټه الوتکې ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکرایني ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډب کړي. د لبنان حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون رسنیو ته ویلي دغه ډله د اسرایلو په ولکه کې د مجد الشمس د برید مسؤلیت نه اخلي. خو رسنیو د یو اسرایلي پوځي چارواکي چې د نوم له نه ښودلو ډډه کوي په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګېدلی دی. د اسرایلو د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه د دغه توغندي د لګېدو په پایله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. د بیړنیو خدماتو د څانګې مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي چې د 19 تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغې دی چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایلو په برید کې 4 کسان وژل شوي وو. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څانګې 3 تنه مشکوک غړي نیول شوي دي. د بلجیم د عامه څارندوالۍ دفتر اعلان کړی چې دوی د یو تروریستي برید په پلانونو تورن دي. د بلجیم څارندوالۍ دا هم ویل چې د هغو 4 کسانو له ډلې چې پر یو کور د چاپې پر ترڅ کې نیول شوي وو 3 تنه د یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه کسان چې د بروکسل په یوه مین او همداراز لیخ او خینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچنیا اوسیدونکي دي. څارنوالان وایي داسې نښې نشته چې دغه کسانو د مخکې او مشخص هدف ټاکلی وي. د امت راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا او تر دې مهاله مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.